د یو سحر د مریض د پاره یا د جناتو د مریض د پاره وظیفې کول څنګه دي؟ د دې ورور دا خبره واورئ چې څه ویلي دي په دې کمنټ کې. وایي چې تاسو د وظیفې خبره وکړه، وایي وظیفې ما کولې خو څه وظیفې مې وکړې، مطلب خو هغه وظیفو زه کټ ته ورسولم. په سعودي عرب کې یم، په ډېر سخت تکلیف کې یم، ډېر نقصان یې راته وکړه. ګورئ د وظیفو نقصان دا نه وي چې انسان داسې خراب کړي، دا د وظیفې نقصان نه دی، دا نقصان په تا کې موجود دی چې ستا سره کم جنات دي یا خو په تا مسلط شوي دي یا په تا باندې چا سحر کړی، تعویذونه د باندې کړي دي. نو د دې وظیفو پاور دا وي چې دا شی نه دفع کړي د انسان نه. نو چې دفع کړي که عامل وي هغه د دفع قوت لري، الله تعالی هغه ته یو ملکه ورکړې وي، هغه محنت کړی وي، نو هغه جنات بیا دته نقصان نشي رسولی، دته زور نشي ورکولی، دته تکلیف نشي ورکولی. او کوم انسان چې د وظیفو کوونکی دی نو ظاهر خبر د هغه چلې نه دي کړي، حصارات یې نشته دی، نو که دی وظیفه کوي دا کوم جنات چې په ده مسلط دي یا دا کوم څیزونه چې په ده تعویذونه شوي سحر شوی دی دقه به الټه دا کوم جنات چې مسلط دي دا به الټه بیا دته بیا نور زورم ورکوي چې ته ښه موږ ته تکلیف راکې، موږ دفع کول غواړې، نو بیا بیا رانیسي او سم بیا رګړاوئ. نو چې رګړاوئ نو بیا به له زور ورکوي او بیا به د هغه زور نشي برداشت کولی. د دې په خاطر باندې چې د کوم عامل نه علاج شروع کوي او هغه کوم وظیفه درته درکړي یا کوم ذکر درته درکړي، کوم ورد درته درکړي، د هغه په اجازت باندې، نو هغې سره ګوره بیا د هغې خپل موکلین خپل ترتیب وي د هغې، نو انشاءالله د هغې فایده به درته بیا میلاویږي، بیا به جنات تا ته نقصان نشي درکولی، بیا به تا ته هغه سحر نقصان نور نشي رسولی. انشاءالله د رب ذوالجلال نه کلک یقین سره دا خبره کومه چې بیا به انشاءالله فایده درته درکوي. او که چېرته د خپل طرف نه ته بس په ځان تجربات کې یو وظیفه شروع کړی او بله شروع کړی او بله شروع کړی، نو همدقه د سعودي عرب والا د دې ورور خبره به چې بیا به د کټ نه پاسېدی نشي، همیشه به پروت دی، همیشه او همیشه به اسویلي کې، همیشه به ټوپونه وخې. نو په ځای د دې چې دغه څیز نقصان درته ورسیږي د خپل نقصان په باره کې ویریږه. هره وظیفه مه شروع کوه، وظیفه خان مه جوړېږه. جزاکم الله خیره.